د یو کامل انسان درې هغه صفات چې هر کورنۍ، هر پلار او هر مشر وظیفه لري چې خپل ماشومانو ته یې په ماشومتوب کې ورزده کړي. لومړی تر ټولو باید خپل ماشوم ته په بنسټیز ډول باندې دین ورزده کړو، ترڅو پرې ماشوم پوه شي چې د کم دین لاروی دی او الله رب العزت انسان د څه دپاره خلق کړی. دوهم صفت، خپل ماشوم ته باید قلم، کتاب او کتابچه په لاس کې ورکړو، ترڅو پورې د عصري علومو نه برخمن شي په بنسټیز ډول باندې. دریم صفت چې ډیر مهم دی، کورنۍ تربیه یا اخلاق چې د مور د غېږې نه شروع کیږي. باور وکړئ که په ټولنه کې یو انسان یا یو ځوان یو ناوړه کار وکړي، لومړی تر ټولو د هغې کورنۍ ټارګټ کیږي او هغه ته وایي چې ستا کورنۍ تربیه ډیره ضعیفه ده. دا هغه درې صفات دي. باور وکړئ که هر انسان د دې دریو صفتونو نه برخمن وي، د دنیا په هیڅ ډګر کې، په هیڅ ځای کې، هغه که تجارت وي، که د خلکو سره عام روابط وي، هغه به سرټیټی او شاته پاتې نشي. دغه وظیفه باید هر انسان پر مخ بوځي او په خپلو ماشومانو باندې باید بنسټیز کارونه وکړو. نن سبا زیاتره خلک د درس او د تعلیم نه زیاته کم خلک چې هغې لږ اقتصاد سم لري، باور وکړئ هغې د خپلو ماشومانو په کالیو باندې زیاته توجه ورکوي، د هغې په تعلیم او د هغې په دین باندې دومره کار نه کوي. نو دا هغه درې صفات دي. که چا دغه درې صفات د خپل اولادونو دپاره وټاکل او په هغه باندې کار وکړه، د هغې اولاد به ټولنې ته یو کامل او یو مضبوط او طاقتور انسان وي او په هیڅ ځای کې به تاسو په هغه باندې سرټیټي نشئ. ښه ژوند، ښې شېبې او د لا بریالیتوبونو په هیله باندې.